السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تیره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو وزارت رهبري د غمشریکۍ په موخه د قاسم قایم کور ته تشریف وړی. د کورنیو چارو وزارت د مقام دفتر رئیس مولوي زین الله عابر د ډګروال قاسم قایم له کورنۍ سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت کشفي او استخباراتي ارګانونه به د ډګروال قاسم قایم د عاملونو په پیژندلو او نیولو کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په همدې حال کې د ډګروال قاسم قایم کورنۍ د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه څخه د دوی د خواخوږۍ او غمشریکۍ له کبله مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د ښاغلي قاسم قاتلین وپیژندل او محاکمه شي. په پای کې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ لخوا د قاسم کورنۍ ته د 15,000 افغانیو نغدي مرسته د فاتحې د مراسمو په موخه وسپارل شوه. د کورنیو چارو وزارت د انتک ریاست منصوبینو د مصطفی په نوم هغه کس نیولی چې د میلیونونو ډالرو ارزښت لرونکي بالونونه یې په 15 میلیونه افغانیو ایران ته قاچا کول. مصطفی وایي د ارزګان د ګیزاب ولسوالۍ د خړکک کلي اوسیدونکی دی او یو بل شریک ملګری علي رضا نومیږي چې د کشفي ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. دغه امنیتي څارګر بالونه په لومړي ځل په 2000 کال کې په کابل او کندهار ولایتونو کې اسمان ته پورته شول. په پام کې ده چې دغه بالونونه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا یو ځل بیا فعال شي. چارواکي وایي چې د دغه بالونونو په فعالولو سره به وکولی شي چې مجرمین په روښانه او شفاف ډول په کلکه وڅاري. د ملي پولیسو ځواکونو د پکتیکا ولایت مرکز سیروزې او ارګون ولسوالیو اړوند سیمو کې کشفي عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 100 میله بېلابېلې وسلې، یوه اندازه مهمات او نظامي تجهیزات کشف او ترلاسه کړل. د قضیې په تړاو 3 تنه هم نیول شوي دي. دا په تیره اونۍ کې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو خدمت ته حاضریږو، تر هغې د الله په امان.